دا حضور پاک مبارک یو دا زمانے نا پس دا کم خلق دا غیر تابعین وی صحابہ نا پس یو تابعی جتا پا جہاد کی یو عیسائی بادشاہ نیو او چی سنگے اولی و دا دیر بہادرو او دا مسلمانانو دا فوج جرنیلو چی سنگے گیر کا نا عیسائی بادشاہ فیصلو کا چی دا بوجنو نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډیر بهادر سړی دا موجنه د باندې مهنت کول پکار چې دی عیسائی شي نو کدی عیسائی شو نو دی به موږ ډیر کار وکي یو خو د مسلمانانو د هر سنه خبر دی موږ ته بلاغوی بلا رازونه راکی او بل دا چې ډیر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کو موږ له فوج له تربیت راکی او موږ له عسكر او فوج مضبوط کی نو دا زری موجده هغه عیسائی بادشاہ ویره دا خو چته خبره موکړه زه جیل کې واچوي او نصیحت مهنت پکاو کچرته دی عیسائی شو مونږ له ډیره فایده واقعي راکې بهادر سړی دی ولی وجنو کنه کې د بیا به ملکو نو دی بادشاہ راوخته الکه ته مونږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې تا وجنم او سخت دی وجنم په سخت سزا خود مرګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو اسمان والا دین مونږ عیسی علیه السلام منو او مونږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه وکړل هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بالکل منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم و هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمی زیاتې کمی کړی دي نو نه منم وی خب پدې چې ونه شو نو بیا ورته وی چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دی خوښوي گورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاہ یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاہ چې دا سړی خو په یوه نس کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې دی عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نري پکار نو د دې بادشاہ یو لور وه بادشاہ ته بابا ولې پریشان یې بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پې کوو که دی عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دی بادشاہ ته وی وی مالا سیب اجازت را کنو دې دله په یو څو ورځو کې دنه دنه عیسائی کولی شي بچې داسې به وکړی چې وی او کوم به خو ماله به اجازت راکړې زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي د کوټې چابي به ما سره بل چا سره بني غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره ډېره ښه د بادشاہ د لور وم ډولی او ډول سنگار به یې وکړ ځان به یې خشته که او ځان سره به یې میوې واغېستې ډوډۍ به یې واغېسته څیزونه به یې واغېستل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې وړل او ته به یې مخکې کېښودل ورته به ناستم و خبرې به یې ورسره کولې مطلب یې دا چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یې ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کړم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له ورکول دې جنۍ ده او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې م کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي مخ ته واړوي ځمکې ته ګوري 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي دې تابعي مسلمان ته وی ته انسان یې او که څه بله بلی ته څه شی وی یو زه خو انسان یم وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چوم او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي
نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به م ما ته ګوري، که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي، او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي، ما سره اړو خبرې نه کوې، او سترګې دې ښکته کړي. ته څنګه انسان یې؟ خواهش لرې که نه لرې؟ بلکل لرم، داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه، ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې. نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم. انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین، الله نه یریږم. کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی؟ جنیت یې الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا تخکاری؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم، زینینم ما وینم، ما تخکاری نه زینینم، ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم. او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید. ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی. هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي. هغه الله نه خفه کوم، د هغه د قهر او د غضب نه یریږم. دا جنۍ وی ښه داسې م شته؟ وی او وی ستا د ایمان دی؟ وی دا دې ما ته مخایه. ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی، دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي، زه ته نه یریږم. ما ته م د ایمان وښایه. هغه جینۍ الله په څلوېښتمه ورځ مسلمانه کړه. اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې لتلې، ستاسو ځای کم ځای دی، ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی، پلان کې دی. وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته. یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس جنۍ ورته وایي 40 دن لګېدلی وه چې په ده ګناه وکړي. اوس هغه جنۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي. او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم، ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعین و ستا جنۍ په خپله مسلمانانو له لاړه، هلته ایمان راوړه او الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو. د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی، ډېر عجیبه دی. اے مسلمانانو الله ته چغې وهئ، دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان. یو عالم خبره کوي، یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې و. نو زه دغې علاقې ته لاړم. وایي چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واغشته. په دې خیال مې واغشته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم، دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی. نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړو. نږدې مې کمره واغشته. وایي سار وختي پاسېدم، وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو. وی د بیت المقدس جومات ته لاړم، دروازې ته دروازې رنده ده. وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان، او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم. وی وخت تېر شو، ورو ورو رڼا لګېږي، څوک شته نه. یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې، او په 80 جیره به کې دا جومات، 80 جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه، اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دی کې یو موټر راغی. نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډی ودرول چې ودرو، یو سړی ترې راکوش او هغه سړي ګیره هم خرایلی ده او برېت یې هم خرایلی دي او پتلونه یې چولی دی او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی او سګرټ ورسره خوله کې دی، سګرټ راکاږي. وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه. وی مې چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خو یې وی او جامې خو یې د سړیتوب وی، جامې هم د سړیتوب نه دي او د سره چابیانې دي او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی. وی چې دننه جومات ته ننوځم ننوتمه، وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع کړه. ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی، مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکړ
اللہ اکبر نو سگریٹ نہ کشرا کاگا، بیا وی اللہ اکبر نو سگریٹ نہ کشرا کاگا. وی پا جڑا سریم خپیم کہ خدا دا جمعات بیت المقدس چې سلیمان علیہ السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی، دا جمعات او ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام په شریکه جوړ کړی. بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جوړ کړو، دا وتر اسحاق علیہ السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي، او پچا کې نیم سګرټ پروت دی، پچا کې بوره پرته ده. مستقل سګرټ والا خلق دی. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړو. څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی یو دی. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډی راغی ودرېده. وی د هغې نه م یو سړی راکوز شو، چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلون یې چولی دی او کوټ یې چولی دی، او سر تور سر، ګیره نشته، برید نشته، پتلون دی، او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات کې امامتی ته ور مخکې شو، هغه هم هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن وی په درې قسم د سر مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وی چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وی ما وی که نه یمه خو خبره خلاصه شوه، که ویم چې یمه خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یمه؟ نو ما ته وی چې د یهودم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه، هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه که نه لاړ د یهودو. اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد کړي. یا خدای لکه سوچ چکې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم، کوی کې چې سپی پریوزي، دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په څه به پاکېږي؟ که ته دا وی چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکې کړي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي؟ نه پاکېږي. که دا وی چې بورقې ته وباسم او ډېرې بورقې م ته وباسم، سپې نه وباسې، په دې پاکېږي؟ یره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي؟ سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دي هغه ته لرې کا، پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي، اوس هم دغه خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغه خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي، د هغه ښځه یهودانه وه، ښځه یهودانه وه. نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو، سبب نه لري که او چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی. ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ مونږ خفه یو، مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به. مونږ د بیت المقدس په تلو اوس هم خفه یو، دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې، لیکن ظلمونه څونه کېدل. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی. نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه. اوس څونه ګناهونه مونږ کوو. بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي، خفه کېږي ما. انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري. د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو، فحاشۍ ګورو. هلکان او جینکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي. بربند فلمونه دي، بربند فوټوان دي، او په پینټونو کې د جینکو ګرځېدل دي، په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جینکۍ ګرځي.
کله او مخ سره جنکۍ ګرځي، الکان او جنکۍ مخلوط ګرځي په مري کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي، نو دا خو د خدای قهر او غضب دی کنه، په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې زما په امت کې فحاشي زیاته شي، زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني، یو غضب به راځي ختمیږي بنو بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي، دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي، دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي، دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار چې دا وشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي، یو پسې بله بلې پسې بله، دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې. ګراني شوه جي، بجلی نشته، ګرمي شوه جي، او دا ډینګي وارستی او دا پینګي وارستی او دا پلانکی وارستی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده، ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنوا څومره په مینه راته الله لګیا دی، یا ایها الذین ای د ایمان خاوندانو، څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال ما درک، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي فاولئک هم الخاسرون، ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا، ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره، زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، زما نه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی، کله یو بیماری، کله بل بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم وته پاره به کې وای. ونحشره یوم القیامت اعمى، قیامت پر ورځ په داس سترګو ړوند پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، زه خو دنیا کې روغ وم، دا ړوند ولې پیدا شم؟ وی زما آیاتونه درغلیو، اتت کا آیاتنا فنسیتها تا يرغل وكذلك اليوم تنسى، زمام یری. نورونو توبه وباسئ الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسئ. غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ، هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کوي خراب دوست دی، هغه سره مه کښېنئ، تعلقات ختم کا. دعوت الله چلوه، دعوت الله چلوه، تبلیغ الله چلوه، خلق نیکی ته راوبله، خلق د نیکانو ملګري کا، خلق خدای ته راوبله، نیکانو خلقو سره ناسته پاسته وکړه. دا د بچ کېدو لاره ده. علماو سره ناسته وکړه، صلحاو سره ناسته وکړه، مدرسو سره تعلق قایم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکړي او خو مجلسونو کې کېنه، غلطو مجلسونو کې مه کېنه. غلط مجلس ته توبه ته وباسه، الله به معافي کوي. و الا کداسې نی نو د خدای قهر او غضب چرته تللی نه دی او د دور دی، د زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضب نه په امن او امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه د هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، مونږ ګړی په ګړی الله ته خفه کړې، الله ته مونږ سره جوړه وکړه او الله ته مونږ نه راضي شه. مونږ د غمونو، د فتنو، مصیبتونو، ټینشنونو مخلوق د شر نه په امن او امان کې وساته. کوم مسلمانانو باندې چې د عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي، الله را توبې توفیق ولا ورکړه، توبې یې قبول کړه. د دې عذابونو نه ټول د مسلمانانو ملکونو الله په حفاظت کې وساته. بعضې ملګري دي بیماران دي، هغې دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی وله شفا ورکړي.